علیکم خوږو ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه مسردار ولي آریان تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم چې زه بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. ملګرو تېرې ویډیو کې موږ ټول څنګه کولی شو خپل موبایل کې یو ویبسایټ جوړ کړو او په هغه ویبسایټ کې موږ یو پوسټ هم وکړو او دا طریقه مې هم درته ښودله چې دې پوسټ څنګه کولی شو. او په نن ویډیو کې ملګرو دا طریقه درته وښایم څنګه کولی شو هغه ویبسایټ کې د پیسو د ګټلو کوم آپشن چې ده هغه پکې آن کړو، هغه خلاص کړو، موږ ته پیسې جمع کړي. نو ملګرو که چېرې تاسو اولنۍ ویډیو نه وي کتلی تاسو په دې دوهمې ویډیو باندې هېڅ سر نه خلاصېږي، نو تاسو هیله کوم تر څو هغه اوله ویډیو وګورئ چې دا دویمې ویډیو باندې هم پوه شئ. نو ملګرو دې لپاره تاسو له ویبسایټ څخه رښتیا هم پیسې وګټئ نو تاسو باید یو کار وکړئ. کار کله تاسو په ویبسایټ کې پوسټ کوئ هغه پوسټونه باید تاسو ټول په انګلیش وي، پښتو فارسي دا نه منل کېږي. تاسو باید ټول پوسټونه په انګلیش باندې کوئ. حتی ملګرو که تاسو چېرې یو حرف څنګه ده یو حرف په پښتو یا فارسي باندې ولیکئ هغه ګوګل نه مني او تاسو ته پیسې نه درکوي. سمه ده ملګرو. خو اوس په ډېرو ملګرو دا پوښتنه پیدا شي چې موږ خو انګلیش نه ده زموږ څنګه وکولی شو له ویبسایټ څخه پیسې وګټو. که رښتیا هم غواړئ تاسو ویبسایټ څخه پیسې وګټئ او دا بالکل ملګرو حقیقت خبره دی چې څوک مخ نه شي پټولی، نو تاسو دا ویډیو وګورئ. تاسو غم مې هم خوړلی دی، دا خو وبانه ځان ته مه کوئ چې موږ انګلیش نه ده زموږ په دې کې کار نه کوو، نو خامخا تاسو پکې کار وکړئ. ځکه په دې ویډیو کې ما دا طریقه هم تاسو ته ښایم چې موږ پښتو خط باید ولیکو. څومره لیکنه تاسو کولی شئ هغه لیکنه وکړئ او بېرته به یې ترانسلیټ په واسطه باندې څنګه کړو په انګلیش ته واړوو. نو ډېره ښه خوندوره ویډیو ده، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. مخکې دې نه زه ویډیو شروع کوم تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان هم ووهئ تر څو هره ویډیو زما تر ټولو مخکې تاسو ته درسي. لایک شیر کومنټ هر څه مو چې مخکې درځي دا ټول وکړئ. سمه ده ملګرو. اوس ورځمه د ویډیو. السلام علیکم ملګرو، بیا هم ټول ته ښه راغلاست یم. زه یم مسردار ولي آریان، تاسو ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم چې یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. په تېرو ویډیو کې ملګرو موږ دا طریقه درته وښودله څنګه کولی شو په خپل ویبسایټ کې خپل موبایل کې بخښنه سره ویبسایټ جوړ کړو له هغې څخه، او هغې کې څنګه ملګرو یو پوسټ وکړو او پوسټ طریقه مې هم درته وښودله. او په ملګرو په نننۍ ویډیو کې به دې څخه د پیسو لاسته راوړل درته وښیم څنګه کولی شو په ویبسایټ څخه پیسې لاسته راوړو. ملګرو که چېرې تاسو غواړئ د ویبسایټ څخه پیسې لاسته راوړئ نو تاسو باید ټول پوسټونه څنګه کوئ په انګلیش وکړئ. تاسو باید یو پوسټ هم څنګه په پښتو ونه کوئ. ملګرو دا طریقه هم درته ښایم چې ځینې ملګري اوس وایي چې موږ خو انګلیسي نه ده زده نو څنګه به په انګلیسي پوسټونه وکړو. هېڅ خبر نشته، ستاسو غم مې هم خوړلی، خو تاسو دومره ضروري ده چې دا ویډیو سره وګورئ او پوره طریقه یې زده کړئ. نو ملګرو زه ورځم خپل ویبسایټ خلاصوم. هماغه رقم به تاسو خپل د موبایل څنګه کوئ ډیزاین څنګه کوئ ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ، هماغه بلاګر باندې به کلیک وکړئ، ستاسو به ډایرکټ خپل ویبسایټ راخلاصوي. ملګرو دا وګورئ باید پوسټ کوئ څنګه کوئ. پوسټ هم باید په انګلیش باندې پښتو یا هم فارسي چې کوم پوسټ وکړي هغه پوسټ نه منل کېږي، ځکه چې د ګوګل کوم هغه دی هغه ټول په انګلیش دي، په پښتو یا هم فارسي کارکوونکي هغوی نه لري، ځکه تاسو بیا پیسې نه درکوي. وګورئ ملګرو تاسو باید ټول پوسټونه څنګه کوئ په انګلیش باندې وکړئ. اوس ملګرو زیات ملګري وایي څنګه کولی شو په انګلیش باندې پوسټ وکړئ. هېڅ مشکل نشته ملګرو. د ټایټل کې به څنګه کوئ تاسو خپل یوه موضوع ورته انتخاب کړئ. دا د ما موضوع به انتخاب کړی دی نیو موبایل یا هم نوی موبایل، او دلته مې لیک ورکړي دي. ملګرو چې په دغه کې 3 ډاټ مو ووهل خواته چې راشي دلته بله صفحه راواوړي. دا 3 ډاټ بیا هم دلته به تاسو ته یو صفحه کولی عکس اپلوډ کړئ، دلته کولی شئ ویډیو اپلوډ کړئ، دلته کولی شئ سټیکر ورکړئ. دا ستاسو هر زړه هغه پکې کولی شئ. اوس موږ دا نه کودم په بله ویډیو کې درته تشریح کوم. ملګرو که بله ویډیو ونه ګورئ په دې ویډیو باندې څنګه کوي هېڅ سر نه خلاصېږي. اوس ملګرو تاسو به وایئ څنګه دا څنګه دلته په انګلیش پوسټ وکړو. نو دې لپاره ملګرو ډېر اسانه ده. خاص تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت ده. اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ، آنلاین کولی شئ. لاړ شئ ګوګل ته، ګوګل کې ترانسلیټ ولیکئ. ملګرو تاسو به یو ترانسلیټ راخلاص ما هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړی، تاسو کولی شئ را ډاونلوډ یې کړئ. زه ملګرو اپلیکیشن دلته ملګرو وایي تاسو لیکنه وکړئ، هر لیکنه ستاسو زړه وي. ما څنګه کړی هغه مې هم څنګه کوم ملګرو د جي نه راواخیسته. مثلا دلته زه پښتو باندې یو خط لیکم، نوی موبایل مې اخیستی ده، که څوک غواړي چې موبایل واخلي نو موږ سره د تماس ونیسي. دا کلیک شي.
ملګرو په توګه دا ټوله کړه موږ ته په پښتو انګلیش څنګه کوو راواړوله. تاسو دغه د څنګه کولی را کاپي کوئ همالته پیسټ کړئ او پبلش کړئ، ستاسو پوسټ به وشي. نو دا هم د څنګه کول پښتو خط انګلیش ته واړو، دا هم د هماغه د پروګرام هم درته وکړو. اوس ملګرو ویبسایټ څخه پیسې وګټو. دلته دا د ملګرو چې دا لږ رازوم کوم ملګرو، دلته مونږ یو علامه راکړه د خپل د ویبسایټ سیټینګ هم د مینو علامه صحیح ده ملګرو، دې باندې کلیک وکړو. دلته لاندې راکړو ارنینګ راکوي ملګرو، دلته ارنینګ ته راکوي. د ارنینګ باندې کلیک وکړو نو داسې صفحه به موږ ته راکړي ملګرو. یعنې داسې صفحه به موږ ته راکړي ته لیکلي ګریډ اډسنس. ستاسو صفحه مې چې دلته تاسو ته شاید یو بله صفحه درکړي چې لرن مور، تاسو بیا راشئ د خپل همدغه سیټینګ ته به راوړو. دا به بېرته زوم نه غواړو، دلته به د کلیک وکړو. دا وګوره ما تیار ژبه بدلې نو دلته بیا نشي کولی. اډسنس لپاره څنګه د ملګرو څو ژبې د هغه ژبو څخه موږ استفاده کولی شو، پښتو فارسي څنګه ده هغه دواړه په دې کې له بعده ما څنګه ملګرو نشته. نو دلته په دې سیټینګ باندې کلیک وکړو. هم ملګرو ته لاندې ژبه انتخاب کړو. دا ملګرو دلته ته لاندې راکاست دلته څنګه کوو دا بلاګ لانګویج باندې به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. نو دلته به موږ په اډسنس کې څنګه هغه ژبو څخه موږ کولی شو په اډسنس کې پوسټ وکړو. نو دا هغه ژبې ملګرو ټولې دغه دي، دا ژبې دي ملګرو په موږ کولی شو پوسټ وکړو. که چیرې ملګرو ګریډ اډسنس مې کوم تاسو خو د هغه ستاسو کې آن نه و، نو تاسو دلته راشئ د انګلیش یونایټډ کینګډم انتخاب کې ستاسو به څنګه شي ملګرو هغه آن شي. سمه ده ملګرو، دا انتخاب کې زیاتره ملګرو بیا همدا مشکل پیدا کېږي. دا څنګه کوم ملګرو دا ټول ژبې دي چې دغه ژبو باندې موږ کولی شو اډسنس څنګه کوو جوړ کړو. دلته ملګرو څنګه کوو په سیو باندې کلیک کوو. سیو هم ملګرو دا د ملګرو تاسو ګریډ اډسنس اکاونټ که چېرې تاسو اډسنس اکاونټ ځان نه لرئ نو ډایرکټ دلته ګریډ اډسنس باندې کلیک وکړو نو خپل اډسنس اکاونټ به ورسره کلیک کړئ. که چېرې اډسنس اکاونټ ونه لرئ نو دلته به ګریډ اډسنس باندې کلیک وکړئ نو تاسو خپل ځان ته اډسنس اکاونټ جوړ کړئ. ملګرو بغیر له اډسنس اکاونټ څخه د موبایل ته خپل ځان ته پیسې له ویبسایټ څخه راوباسئ. نو تاسو اکاونټ ولرئ بیا کولی شئ له ویبسایټ څخه پیسې راوباسئ. نو زه اوس نه جوړوم، خاص مې تاسو ته طریقه درته وښوده. خو ملګرو تاسو اوس څنګه کې اډسنس اکاونټ مه جوړوئ. هر کله مو چې ویبسایټ لږ پر مخ ته لاړه لږ ویو هم پیدا کړو نو بیا اډسنس اکاونټ جوړ کړئ او خپل درخواست ګوګل اډسنس ته ولګئ تر څو تاسو ته پیسې درولېږي. نو ډېر سمه ده ملګرو، تاسو اوس ډایرکټ دا کار نه کوئ چې دې باندې کلیک وکړئ او اډسنس اکاونټ جوړ کړئ تر څو تاسو خپل لږ ویور پیدا کړئ. بیا کولی شئ چې درخواست د پیسو ورته وکړئ. خو بیا هم نه تاسو باید ټول پوسټونه په انګلیش وي. حتی ملګرو ستاسو کې یو پوسټ یا یو ټکی یو حرف هم د پښتو یا هم فارسي پکې بیا تاسو نشئ کولی چې له اډسنس څخه بخښنه تل له ویبسایټ راوړئ. نو دا ملګرو زما دوهمه ویډیو د ویبسایټ جوړولو په باره کې ښه ده چې پوره معلومات مو ترلاسه کړي وي. بیا هم تاسو هیله کوم چې هر څه مشکل مو په دې ویبسایټ جوړولو کې نو ما سره شریک انشاءالله زه په خپل واسطه پورې کومک سره کوم. نو تر بیا پورې چې دا څخه خوندوره ویډیو تاسو ته مده کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.